چاوی د رحمان بابا یو شعر دی چې نظر کې د غیب عیب نه وي رحمانه ښکلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته. دا فرضي خبرې دي. ښکلې مخ که د هلک یادی خو ګناه ده، که د جینۍ یادی ګناه ده، او که ښکلې مخ د عالم وی یا د اتفاقا په نظر ولګېد او د خدای قدرت ته د نظر لاړ نو ټیک ده، خو دوباره کتل بند دي. دا د شاعرانو خبرې، د شاعرانو خبرې څه دلیل نه دی چې څوک په هلک ښځه عاشق شي کتل ګناه ده. ها دی به ترې نظر اړی، د دې وجه نه کتل د هلک کتل وایي د جینۍ نه زیات خطرناک. د هغې وجه دا ده چې جینۍ سره د روا کېدو یو لاره هم شته، واده به ورسره وکړي، نکاح به ورسره، هلک سره به څه کوي. چاوی دی په میډیکل کالجونو کې دا نامعلومه مړي او هلکان جنکۍ په هغې تجربه کوي. دا ښه کار دی که نه؟ نه، دا ښه کار نه دی. د مسلمان بدن او سلې دا د عزت قابل دی. نو په هغې سله کوي، دانچې دې جوړې کړي د پلاستیکو د لرګو د مسالې، هغې دې نه کوي. د مړي به عزت کې او مړی به ښخې، مړي کې به لاسونه ماسونه نه وي، نو دا بې عزتي ده. دو تولیک زر که د سړي سره د تجارت په نیت اخلي راخلي ابه زکات ورکوي، ځکه د تجارت کې شي ته نشي کتی، سرمایې ته کتی شي. چاوی د محکمې د طرفه پیسې قرض ملاویږي خو محکمه پې سود علي، نو دا غشتل څنګه دی؟ دا ناروا دی. سودي کاروبار نه به چاله په سود ورکې، نه به د چا نه په سود اخلی، نو دا ښه کار نه. درود شریف ووایه څه مسئلې الحمدلله رب العالمین. دو کې چې خدای زمونږ د ملک نه دا فتنې دا دهشتګردۍ دا بدامني ختم کړي، زمونږ د مشرانو ته خدای هدایت د نیکۍ وکړي، د قرآن او د سنت نظام خدای د ملک جاری کړي. د دې قوم اصلاح بغیر د خدای د قانون نه په بل څه نه کېږي. نو خدای دلته د خدای او د رسول قانون نه برحمتک یا ارحم الراحمین.